د کانون او پټرولیم وزارت د یو خصوصي شرکت سره د هرات د سیمنټو لوی پروژې تړون لاسلیک کړ. دغه وزارت مسؤلین وایي چې یاده پروژه د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې موقعیت لري او د ګلبهار ګروپ لخوا به پر 142 میلیونه ډالر پانګونه وشي. لویه پروژه او فابریکه د تولید د سیمنټو ده چې نن به د موږ له خپل قدرمن ملي تجار سره د تاسو په مخ کې امضا کیږي. این پروژه و این فابریکه تولید سیمنت در ولایت هرات قرار دارند. با امضای این قرارداد به حساب متخصصین وزارت معادن و پترولیم مکمل ضرورت سیمنت افغانستان پوره می شود. د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومند هم پر ټولو ملي سوداګرو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د پانګونه وکړي او هیواد په پرمختګ کې د ونډه واخلي. درنو ملي سوداګرو په هر ځای کې یاست ستاسو وطن تاسو ته اړتیا لري او د دې وطن د پرمختیا لپاره باید په ګټه کوشش وکړو. اسلامي امارت زعیم شیخ صاحب امیر المؤمنین هیبت الله اخندزاده صاحب فرمان ورکړی دی چې د هیڅ سکتور خصوصي ته به تاسو اسانتیا جوړوي. د سکتور خصوصي په وړاندې به هیڅوک خنډ نه جوړوي. که هر چا خنډ جوړ کړي هغه ته به سزا ورکول کیږي. نو زه پر ملي سوداګرو غږ کوم چې راسئ یو خیدا فرمان یو بل لقب ورکړی د افغانستان خصوصي سکتور ته چې تاسو زما اقتصادي عسکر یاست. هم د اقتصادي عسکرو هغه لقب ځان ته وښایاست او په دې باره کې کار وکړئ. د کار په باره کې وطنونه جوړیږي. نه د چین هیواد بل چا ور جوړ کړ دی په خپله چینایان ور جوړ کړ دی نه دغه اطراف کې چې زموږ هیوادونه چې په خپله یې جوړ نه کړو نه جوړیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزي هم په یاده غونډه کې وویل چې سیمنټ د اقتصاد اساسي برخه ده او د هیواد په آبادولو کې مهم رول لري. سیمنټ د اقتصاد هغه اساسي برخه ده چې د وطن په جوړولو کې د وطن په سمسورولو کې د سیخي ګول سره یو ځای مقابله کوي. زمونږ همسایګان موږ د همسایګان نه د کال د 4.5 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې سیمنټ او ساختماني مواد راوړل. شکر الحمدلله دا به په داخل کې تولیدیږي او دا به همدلته تولیدیږي او زموږ پیسې به خارج ته نه ځي. د کانون او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د دریمه پروژه ده چې د هیواد له ملي سوداګرو سره لاسلیک کیږي. دریمه لویه فابریکه ملي فابریکه دا به په هرات کې جوړیږي چې له خپل قدرمن ورور سره به نن موږ امضا وکړو. 150 کالو لپاره به له دوی سره دا قرارداد وي. د ګلبهار ګروپ اجرایوي مرستیال غلام رباني هم د غونډې پر مهال وویل چې یاد ګروپ په کور دننه او بهر په مختلفو برخو کې پانګونه کړې او اوس غواړي چې د سیمنټو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. ګلبهار ګروپ هم مناسبه وبلله چې د معدنو په برخه کې چې هغه د سیمنټو تولید ده پانګونه وکړي چې خوشبختانه سیمنټو د تولید په هکله باندې د کانون او پټرولیم وزارت سره د لاسلیک شاهدان یو. د ګلبهار ګروپ استازي زیاته کړه چې د دې پروژې په پیلېدو سره به زرګونه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. دا قرارداد به وشي کولی چې د افغانستان په اقتصادي برخه کې ډیر مؤثر تمام شي او هیوادوالو ته کاري زمینې کاري فرصتونه مساعد شي. دا یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د کندهار او جبل سراج د سیمنټو لوی پروژې تړون او له یو شمېر افغاني شرکتونو سره د واړو او لویو کانونو د استخراج هوکړه لیکونه هم لاسلیک شوي دي.